د لغمان ولایت لپاره د استیناف محکمې نوی رئیس د یو لوړ مراسمو په ترڅ کې معرفي شو. په همدې موخه د استیناف محکمې په ریاست کې یوه غونډه جوړه شوې وه چې پر مهال یې د لغمان مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار سربیره د استیناف محکمې پوهاني او نوي رئیسانو د دیوان جزا، ابتدایي، ښاري، مدني دیوان، د بیلابیلو دیوانونو رئیسانو، د استیناف څارنوالۍ او عدلي ریاست ګڼ شمېر مسؤلینو او کارکوونکو پکې برخه اخیستې وه. لومړی د لغمان د استیناف محکمې پوخاني رئیس قضاوتوال ثمرګل عمري وینا وکړه. تغییر او تبدیل د کارونو د ښه والي او د حکومت د اصولو یوه برخه وبلله. ورپسې د لغمان مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار په خپلو خبرو کې د قاضیانو دنده سپېڅلې او درنه یاده کړه. ویل چې ټول قاضیان د حق او باطل له لارې نه ښه باخبره دي. هیله ده د ولسونو پریکړې او قضاوت د انصاف او عدالت په رڼا کې ترسره کړي. د قضا د مسلک ډیر درون او سنګین مسلک دی، ډیره درنه وظیفه ده. څنګه چې شان او منزلت لوړ دی او عظمت یې لوړ دی، هماغومره وظایف او مسؤلیتونه او دندې هم درانه دي. نو الله تعالی دې تاسو ته همت او توفیق درکړي چې په ډیر اخلاص او ایماندارۍ سره د دغه فقیر ولس دپاره او د دې مسلک دپاره او د نظام دپاره چې څنګه لازم دی هماغسې مصدر د خدمت وګرځي. خدای دې د دې همت او توفیق درکړي چې د دې درون مسؤلیت دپاره لکه څنګه مې چې آیات کریمه ولوسته او د ما نه مخکې دوستانو هم ولوستلو، دغه وظایف په نهایت عدالت اجتماعي او که فردي هماغسې رول او نقش باید پکې بازي کوي. مرستیال والي د لغمان ولایت د بیلابیلو دیوانونو د قاضیانو کړنې وستایلې او تر اوسه یې د دوی له پریکړو شکایت نه دی اورېدلی. ښاغلي مظلومیار د لغمان د استیناف محکمې پخواني رئیس قضاوتوال ثمرګل عمري کړنې او فعالیتونه وستایل او د محکمې نوي رئیس ښاغلي احمد سید اشرفي ته یې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ. همداراز د جزا د دیوان رئیس شاه ولي احمدزي او د مدني دیوان قاضي یار محمد شینواري د قضاتو په مسؤلیتونو رڼا واچوله. وروسته د لغمان ولایت د استیناف محکمې لپاره نوي ټاکل شوي رئیس احمد سید اشرفي په خپله وینا کې د سترې محکمې د مشرتابه او رهبرۍ څخه مننه وکړه چې پر نوموړي اعتماد وکړ او د لغمان ولایت د محاکمو د لومړي مسؤل شخص په توګه یې ستر مسؤلیت وسپاره. ښاغلي اشرفي ژمنه وکړه چې په ټولنه کې د ظلم، فساد او د هر ډول بېعدالتیو مخنیوي په اړه به ګامونه اخلي او خپله دنده به د قانون په چوکاټ کې سرته رسوي. په یادو مراسمو کې د ولایت مقام له لوري 3 درجه تقدیرنامه د لغمان د استیناف محکمې پوهاني رئیس قضاوتوال ثمرګل عمري ته د ښو کړنو او فعالیتونو له امله د مرستیال والي او نورو په لاسونو ورکړل شوه. وروسته مرستیال والي او د شمېر عدلي او قضایي ارګانونو د مسؤلینو له لوري ښاغلی احمد سید اشرفي د لغمان استیناف محکمې په مقام کې د یاد ادارې کارکوونکو ته وروپېژندل شو.